نن جمعه ده د چنګاښ 25 او د جولای 14 نیټه ده. د خبرونو سرټکی. نړیوال بانک افغانستان سره د کرنې په برخه کې 50.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د عبدالله په مشرۍ د افغان سیاسیونو پلاوی قطر ته روان شو. او کندهار کې د رویټرز خبري اژانس هندي توکمه خبريال ووژل شو. سلامونه، زه قدرت الله هاشمیم، تاسو د ځلا نیوز خبري ساعت ګورئ. د کرنې وزارت وایي نړیوال بانک د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې سره 50.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. کرنې وزارت ویلي چې د جولای له 12 تر 15 نیټې پورې د نړیوال بانک لخوا د ایډز پروژې د فعالیتونو ارزونه وشوه چې په پایله کې د دې پروژې فعالیتونه مثبت وارزول. سرچینه وایي په هغه آنلاین غونډه کې چې د کرنې وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال هم ګډون درلود، د دې ارزونې پایله د چارواکو لخوا ګډونوالو سره شریکه شوه. د کرنې وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې پروژې چارواکو او د کرنې وزارت اړوندو برخو ته هدایت وکړ چې د نړیوال بانک لخوا پر ټاکلې نیټه دې خپلې چارې بشپړې کړي. د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس ډاکټر عبدالله په مشرۍ د سولې په هدف د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرو په تړاو نن قطر ته روان شو. ټاکل شوی چې دغه تکسیز پلاوی به په دوحه کې له طالب مشرانو سره د سولې په اړه پر بنسټیزو مسایلو خبرې پیل کړي. د یاد پلاوی مشر او د مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله په همدې هدف جوړ شوی غونډه ته هیله څرګنده کړه چې طالبان د هڅې د سولې لپاره یو فرصت وبولي، ځکه په خبره روانه جګړه او د ولسوالیو نیول کومه پایله نشي ورکولای. د زیاته کړه چې دغه پلاوی ته له طالبانو سره د سولې خبرو په تړاو بشپړ صلاحیت ورکړل شوی دی. په ورته مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې په دغه پړاو کې ټاکل شوی پلاوی ته د سولې په تړاو پوره واک ورکړل شوی دی. او د رویټرز خبري اژانس هندي توکمه خبريال او عکاس دانش صدیقی نن سهار د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې له جګړو څخه د ریپورت د برابرولو پر وخت کې ووژل شو. ویل کېږي چې د رویټرز خبري اژانس د غزوان فوټو ژورنالیست 2 ونې وړاندې افغانستان ته راغلی و او له جګړو څخه د خبر د چمتو کولو په خاطر د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی و. که څه هم د کندهار امنیتي سرچینو تر اوسه د دغه خبريال د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر کورنیو او بهرنیو خبري اژانسونو په سپین بولدک کې د دغه فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. په همدې حال کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس له ځلا نیوز سره پر ټلیفوني اړیکه کې د دانش صدیقی وژل کېدل تایید کړی دی.